کال 1940 د ساينټیفیک کمیونټي څېړونکو د طبیعت یو داسې ویرونکی حالت تجربه کړ چې د ناڅرګند او مرموزي پیښې له کبله ګڼو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په افریقا کې د یو سړک پر سر تیریدونکي خلک پرته له دې چې ښکاره خطر وي د یوې دقیقې په موده کې مړه شول. حیرانتیا خبره دا ده چې دوی ټول د سابندۍ له امله مړه شوي وو. ځینو خلکو دا پیښه د بدو روحونو حمله وبلله، خو د حکومت په رسمي کچه دا یو کیمیاوي برید اعلان شو. کله چې د دې رښتینی علت څرګند شو، باور پرې کول ډېرو خلکو ته ستونزمن وو. د 1940 کال د اګست په میاشت کې د افریقا په یو لرې پرته سیمه کیمرون کې یو ډېره ډارونکې او حیرانوونکې پیښه رامنځته شوه. په دې سیمه کې یو کوچنی جهیل موجود دی چې لیک مونون نومیږي. دا جهیل د خپل سکون او آرام چاپیریال له امله مشهور و، خو دا همغه سکون و چې وروسته د لویې تباهۍ لامل شو. د جهیل شاوخوا څو کلي جوړ شوي وو او نږدې یو سړک هم تیر شوی و. د 1940 کال د اګست په لومړۍ نیټه د شپې 11 بجې وې. یوه زوروره چاودنه وشوه. کله چې خلک راووتل نو بیرته کورونو ته داخل شول، ځکه دوی فکر کوو چې دا د اسمان تندر دی. خو چې کله یې اسمان ته وکتل نو اسمان صفا و. خیر، په هر صورت خلکو دغه څه له پامه وغورځول او خپلو کورونو ته ستانه شول. سبا د سهار شاوخوا 10 بجې وې کله چې هوا خوځېدله نو د جهیل له سطحې یو ګاز یا لوګی راپورته کېده. خلکو فکر کوو چې دا سهارنی دود دی، خو کله چې دا لوګی د خلکو سره مستقیم تماس ته ورسید د دوی ساه بندېده او په یوه دقیقه کې مړه کېدل. کله چې بعد دا ګاز له سیمې څخه یووړ نو سړک پر مړو ډک و او د دې مړه شوو خلکو شمېر 30 تنه و. پولیس او ډاکټران هغې سیمې ته ورسېدل، خو داسې هیڅ شواهد یې نه و پیدا کړي چې کوم شک سبب شي. د ملي څېړنې له مخې د ټولو مړینه د ساه بندېدو له امله شوې وه. له ډېرې ژورې پلټنې وروسته د څېړونکو شک د یو طبیعي علت لور ته واوښت او د هغوی پام د کیمرون د اورغورځونکي سلسلې چې 14,000 کیلومتره اوږده د ځمکې لاندې اورغورځونکي کرښه ده چې د ګیني له خلیج څخه پیلېږي او بیا تر مونون جهیل پورې. دې کرښې ته د کیمرون کرښه ویل کېږي. د کیمرون په پلازمینه کې د امریکا سفارت له همکارۍ سره یو ساینسپوه چې هیرالډر سیګیورسو نومېده د دې پیښې د څېړنې لپاره راوبلل شو. هغه د جهیل شاوخوا سیمې ښه پلټنه وکړله، خو د جهیل پر سطحه د اورغورځونکو کومه نښه نه وه، نه هم د جهیل پر بستر د خوځښت نښه وه او همدارنګه د سلفر نښې هم نه وې موجودې. خو کله چې ساینسپوهانو د جهیل له تل څخه د اوبو نمونه راویستله، له هغې سره ګاز او نور ځګونه راووتل. دا نمونه د ساینسپوه سیګیورسن لپاره کافي وه. نوموړی سمدستي پوه شو چې د جهیل د تل په اوبو کې کاربن ډای اکسایډ ګاز زیات شوی. د مړو شوو خلکو د پوسټ مارټم راپورونو کې هم دا ثابته شوه چې د هغوی ساه د همدغه کاربن ډای اکسایډ ګاز له کبله بنده شوې وه. دا باید درته ووایو چې کاربن ډای اکسایډ ګاز د هوا په پرتله دروند دی. د څېړنو وروسته سیګورسن دا تیوري وړاندې کړه. د جهیل لاندې د اورغورځونکو غارونو څخه کاربن ډای اکسایډ ورو ورو پورته کېده او د جهیل په تل کې راټولېده. ګورئ، دا جهیل د استوا د کرښې لاندې پروت دی او دا هغه ساحه وي چیرته چې د لمر وړانګې عمودي لګېږي. نو همدا وجه ده چې د دې جهیل پاسنۍ برخه توده ده او د جهیل لاندې برخه ډېره ژوره او سړه وه. نو ګرمې اوبو سپکې وي او سړې اوبو چې دي دا درندې وي. نو له دې کبله د جهیل لاندې سړې اوبو له پورته ګرمې اوبو سره هیڅکله نه ګډېږي. دا حالت د سلګونو کلونو راهیسې روان وي. په دې وخت کې د جهیل په تل کې د کاربن ډای اکسایډ اندازه زیاتېږي. که دا جهیل په داسې ځای کې وای چې هلته د موسمونو بدلون رامنځته کېږي نو د ژمي په میاشتو کې به اوبو پورته یخېدلی او د لاندې اوبو سره به ګډېدلی. په دې توګه به د کال 2 ځله د جهیل اوبو طبیعي ډول سره تاویدل او دا ګاز به نه جمع کېده. په لاندې طبقه کې د کاربن ډای اکسایډ فشار زیاتېده او د جهیل د پورته برخې وزن د بوتل د ډک سر په څیر د فشار خنډ جوړ کړی و. کله چې فشار دومره زیات شو چې پورته برخه یې ونه شوه زغملی نو ګاز په چاودونکي ډول بهر راووت. سیګیورسن دا تیوري د 2 کلونو څېړنو وروسته په یو ساینسي مجله کې خپره کړه.
خو نورو ساينسپوهانو دا رد کړه او بې پایه یې وبلله. خو 2 کاله وروسته په 1980 کال کې له همدې ځای څخه 100 کیلومتره لري د لیک مونون جهیل ته ورته پیښه وشوه. د شپې تقریبا 9 بجې وي چې یو زوردار غږ وشو او د ګڼو خلکو ساه بندېدله. څو شېبې وروسته له جهیل څخه نږدې 1 کیلومتر اوږد د کاربن ډای اکسایډ ګاز بادل پورته شو. په دې لوګیو کې شاوخوا 3 لکه ټنه کاربن ډای اکسایډ موجود وو. دا ګاز د هوا په پرتله دروند وو. نو سمدستي د درو او کلو لور ته خپرېدنه پیل کړله. هماغلته چې ګڼ کلي او زرګونه خلک میشت وو. افسوس دا و چې په دې پیښه کې 1900 کسان د ساه بندېدو له کبله مړه شول. دا ګاز یوازې انسانانو ته نه بلکې د سیمې ټول حیوانات هم ووژل. د څېړنې له مخې تقریبا 3.5 حیوانات په دې پیښه کې ووژل شول. حیرانونکې خبره دا وه چې د مړو جسدونو شاوخوا مچان او نورې حشرې نه ګرځېدې ځکه چې دا زهرجن ګاز ټول حشرات له منځه وړي. یوازې 4 کسان داسې ول چې هغوی ژوندي پاتې شول. هغوی هم ځکه ژوندي پاتې شوي وو چې په لوړو ځایونو باندې ولاړ وو. دوی څو ساعته بېهوښه پاتې شول او کله چې راویښ شول نو خپل خپلوان او ملګري ټول یې مړه ولیدل. دا پیښه د سیګیورسن له تیوري څخه څو میاشتې وروسته رامنځته شوه. هغه تیوري چې ساینسي ټولنې رد کړې وه. خو له دې حادثې وروسته د نوموړې خبره تر ټولو منونکې ثابته شوه او خلکو پرې باور وکړ. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه ساینسپوهان د دواړو جهیلونو لور ته روان شول ترڅو دا معما په بشپړ ډول سره حل کړي. د څېړنو له مخې د لیک نایوس په تل کې راټوله شوي کاربن ډای اکسایډ ګاز د یوې ځمکښویدنې له امله یودم فعاله شو او راووته. څېړونکو د جهیل پر غاړه د یوې غونډۍ پر سر د مات شوو ډبرو نښې وموندلې. دا ښودله چې درانه تیږې د غونډۍ له پاسه راپرېوتې وي او د جهیل د تل اوبو ته یې شدید ټکان ورکړی وي. په همدې شیبه کې د جهیل لاندې اوبو کې موجود کاربن ډای اکسایډ یودم پورته راغی. دا بهیر دومره سخت و چې د جهیل په منځ کې د 1 متر لوړ سونامي څپې جوړې شوې چې د جهیل پر غاړه ورولوېدې او وروسته یې نښې هم ولیدل شوې. د دې تباهۍ وروسته د هر چا ذهن کې دا پوښتنه وه آیا دا ډول پیښه به په راتلونکي کې تکرار شي؟ څېړنو دا څرګنده کړه چې د دواړو جهیلونو د کاربن ډای اکسایډ اندازه ورو ورو نور هم زیاتیږي. نو خطر لا تر اوسه له منځه نه دی تللی. د دې خطر د کمولو لپاره ساینسي ټولنې نظریې وړاندې کړي دي خو تر ټولو عملي او ارزانه حل دا و په دواړو جهیلونو کې لوی پایپونه نصب شي ترڅو د جهیل له تل څخه کاربن ډای اکسایډ ګاز ورو ورو بهر راوایستل شي او بالکل همدا کار هم وشو او دواړه جهیلونه له ګاز نه پاک کړل شول. اوس دواړه جهیلونه له خطر خلاص دي خو د نړۍ په نقشه کې یو بل جهیل لا هم د ورته خطر سره مخ شوی دی. زموږ ویډیو تر دې ځایه هیله ده چې ستاسو به د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د نورو اړوندو معلوماتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې د لوی الله په امان.